د روسیې له لوري د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د ملګرو ملتونو غبرګون. د ملګرو ملتونو ویاند په هغه خبري ناسته کې چې د دوشنبې په ورځ ترسره شوه، د روسیې دا پریکړه یو دوه اړخیز اقدام وباله او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د امنیت شورا په چوکاټ کې د ورسپارل شوي ماموریت له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. Recognition is a bilateral issue. د رسمیت پیژندنې موضوع د دوو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع ده چې یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لخوا په افغانستان کې زموږ فعالیت د امنیت شورا له لوري د ټاکل شوي ماموریت په چوکاټ کې پرته له کوم بدلونه دوام لري. روسیې د تیرې اونۍ په پنجشنبې وویل چې طالبان په رسمیت پیژني. د مسکو دغه پریکړه له ګڼو غبرګونونو، نیوکو او اعتراضونو سره مخ شوه، خو طالبانو او چین له دې پریکړې هرکلی وکړ. خو د سیاسي چارو شنونکي ټینګار کوي چې د مسکو دغه پریکړه د افغانستان له سیاسي او نظامي تشې څخه د خپلو ګټو په موخه کار اخیستل دي. روس‌ها بیشتر در تلاش ایجاد نقش کلیدی خودشان در منطقه هستند و همچنان دفاع از منافع ژئوپلیتیکشان در منطقه و جهان. روس‌ها از یک خلای بسیار جالب سیاسی و نظامی و اقتصادی در افغانستان استفاده کردند و تلاششان است که یک فرصت بسیار طلایی برای خودشان پیدا شود تا به عنوان یک فعال یا به اصطلاح یک قدرت منطقوی بسیار قوی ظهور بکنند. تېره اونۍ هم د مسکو د دې پریکړې په اړه غبرګونونه روان وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ښه کېدو وړاندې د طالبانو هر ډول رسمیت پیژندنه به خطرناکې پایلې ولري. د بشري حقوقو فعالانو هم له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.